دا کس وایي چې یاره زما سره بل ورور په شریک کور کې اوسېږي، زما او د هغه بچي اکثر د یو بل سره جګړې کوي، نو زما د ښځې هم او د هغه د ښځې هم اکثر یو بل ته موډ خراب وي، او چې زما د ښځې موډ کله خراب وي نو ما له بیا ډېره زیاته غوسه راځي، نو ما له مشوره راکوي چې څه وکړم. باید داسې مسله ده څونه چې جاینټ فیملیز دي نو په هغې کې دا مسلې راځي، د ماشومانو د وجې نه او د ښځو د وجې نه قسمه قسم مسلې راځي، خو دې ته چې څونه زیات ته نظر کړې نو هغونه به په دې کې ورننوځي او هغونه به په هغې کې مسلې جوړېږي. ټیک شوله جي. زمونږ چونکې پښتنه معاشره ده او اکثر ځای کې دغه جاینټ فیملیز دي، خلک په مشترکه کور کې اوسېږي، د پلار 3-4 بچي دي نو هغه سره د پلاره په دغه یو کور کې اوسېږي، ښه غټ کور وي ډېرې کمرې پکې، نو د هر سړي ځان له یو لین دین دی او هغه خپله زندګي شړي. خو دا ده چې په هغې کې بیا قسمه قسم مسلې راځي دې وجې نه چې یاره ماشومان دي او ماشوم د یو سره جګړه وکړو د بل سره لاس ور د بل سره لاس ور واچو، نو په دې باندې د خپل کور تعلقات او د خپل ورور سره په خپل منځ کې هغه تعلقات او لین دین هغه خرابول نه دي پکار، او ښځو ته هم دا ترغیب ورکول پکار دي خپلو ته چې یاره د دې معمولي مسلو د وجې نه تاسو د خپل منځ کې هغه خپل تعلق مه خرابوئ، ځکه که تاسو د یو بل سره تعلق خراب شو نو بیا به قصه لاړه شي ورانه شي. او که وایي چې شریعت څه وایي نو شریعت خو دا خبره کوي چې ګوره ما ورته وروڼه یو دواړه او موږ ودونه کړي دي او بچي هم دي مثال په طور باندې او موږ په یو کور کې اوسېږو، نو که چېرته زما د ورور د بچو په خپل منځ کې جوړ نه راځي یا زما د ښځې او زما د ورور د ښځې په خپل منځ کې جوړ مناسبت نه راځي یا زما او د دې ورور په خپل منځ کې جوړ نه راځي، نو شریعت بیا ما ورته دا حکم کوي چې بس هر سړی خپل دروازه او خپل نغری جدا کړي. خبره باندې پوهېږئ، هر سړی خپله ښځه ځان له په یو کور کې واوسوئ، خپل بچي ځان له په یو کور کې واوسوئ. ما ته هم دا حکم دی او د بل ورور ته هم دا حکم دی. په خبره باندې پوهېږئ، نو چې کله د دې هر قسمه کوښښونو باوجود هم بیا د هغو د یو بل سره سمې نه راځي، نو بیا شریعت دغه حکم کوي چې یاره تاسو جدا شئ اوس د یو بل نه، او د ښځې مطالبه پوره کړئ چې کومه ښځه ستا نه مطالبه کوي چې یاره ما ته ځان له کور راکړه، ما له ځان له ځای پکار دی، ځان له نغری پکار دی، ځان له مطلب هغه ضروريات پکار دي، نو دا په تا باندې بیا د ښځې حق دی چې ته د خپله ښځه جدا کړي او هغې ته ځان له دغه سیسټم او دغه سیټ اپ برابر کړي. او دا چې تا هم په دې باندې خفه کېږي مطلب تا ته تکلیف دی چې یاره زما بچي د بل ماشوم سره جګړه وکړي یا د ښځو دي په خپل منځ کې تعلقات خراب شي، جګړې مګړې دي وکړي، او چې ښځې د یو بل سره جګړې وکړي نو بیا ظاهره ده د هر یوې ښځې موډ خراب وي، نو که ماښام ته کور ته راشي او ښځې موډ خراب کړی دی او د هغې طبیعت خراب دی نو تا باندې دا خبره بده لګي چې لکه دا خو زه کور ستړی رالم ګوره او د دې ځان له په کور کې طبیعت اوس خراب دی، نو که دغه قصو نه تا ته بیا مسلې چې یاره هر ټایم زما هم طبیعت د دې وجې نه خراب وي او د ښځې هم خراب وي، نو بیا بهتره دا ده چې یاره ته ځان له کور مور بندوبست وکړي، که خپله کور نشي اخیستی په کرایې باندې اوسېږه، خو دا ده چې ستا زندګي به کم از کم په سکون باندې شي. بیا اول خو دا ده چې زمونږ ګوره جاینټ فیملی خلکو دونه وس داسې هم نه کېږي، ټیک شولی چې هر سړی ځان له کور جوړ کړي، او که اوس وس داسې کېږي نو بیا بهتره ځان له کور جوړ کړه او په هغې کې ته ځان لشه خپل بچي ځان لکه دا ده چې خپل تعلق مه خرابوه د ورور سره د ورندار سره یا د خپلو ورورونو سره د هغو سره خپل لین دین ساته، نور خپله زندګي صرف ځان لکه چې یاره د ماشومانو جګړې مګړې او د ښځو د یو بل سره بحث مباحثې دا نه راځي، نو په دې سره به انشاءالله چې بیا زندګي څه نه څه په سکون او په ارام باندې چلېږي. او نور دا ډېرې وړې مسلې دي مړه د بچو د وجې نه او د ښځو د وجې نه خپل تعلقات مه خرابوئ، وروڼه ګوره بیا نه راځي، وروڼه رور چې د نه یو ځل لاړو بیا چېرته راځي، خبره باندې پوهېږي، بچي راځي ښځه راځي، رور نشي راتلی، نو د وروڼو ملاتړ جوړ شئ، او دا چې د وروڼو سره په وړو مسلو باندې د ښځو په وجه باندې یا د بچو په وجه باندې د هغو سره خپل تعلقات مه خرابوئ. ټیک شولی چې ستا د چا سره لګي نه هغه ځان له مسله ده، خو د خپل ورور سره کم از کم هغه خپله ورورولي چې کومه ده نو هغه پالل انتهایي ضروري دي. او بیا په کشرانو باندې د مشرانو حق ډېر دی، نو مطلب دا دی چې که ته چېرته کشر یې نو د مشر په تا باندې حق ډېر زیات دی، نو د هغه سره ډېر په ښه طریقه باندې پیش راځه. او بل پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي د مشران وروڼه ستاسو دپاره داسې دي لکه څنګه چې ستاسو پلاران دي، یعنې څنګه چې د پلار حق دی همدغه رنګې د مشر ورور حق دی. نو دغه خبرې ټولې ځان ته مخې ته کېږده، پس د هغې بیا یو فیصله وکړه، انشاءالله په هغې کې بیا ته خوشحاله یې. السلام علیکم.